پاکستان ته ګلبدین نه ته دا جرأت خو وکړه چې ته دا ووایې چې په پاکستان کې یو شرعي حکومت نسته. دی دا جرأت نشي کولی چې دی دا ووایي. ګلبدین دا جرأت نشي کولی چې دا خبره کړې ولا چې فوج ته په سیاست کې ولې مداخلت کوي. ګلبدین دا جرأت نشي کولی چې پنجابیه تا دا پښتون افغان ولې مرایه کړی دی په دې ملک کې. ته د اپوزیشن مطالبې څه نه منې. دی رالی د پنجاب د خوشحالۍ دپاره د افغانستان خلاف رغېدی. بل د مولانا سمیع الحق صاحب زوی مذمت یې کو داسې کومه ګستاخي کړې ده د افغانستان په حواله باندې پر دې د معافي وغواړي. د مولانا سمیع الحق زوی چې دی د مولانا سمیع الحق زوی پلار دا جرأت نه درلودی چې دا یې ویلي ولی چې په پاکستان کې شرعي نظام نسته، په پاکستان کې اسلام نسته. او د ده پلار چې ولی د ده پلار چا مړ کړي او پر څه شی مړ کړي دی دا جرأت نه لري چې دې خبره وکړي. نو ورونو ساده خبره دا ده چې موږ له تاسو دا خواست کوو وزیر